قاسم جان روکې ته داسې کار دی که نه چې ته خو زما دا یو ورور یې پوه شوې بار په دې غلطو ملطو ګرځمه مور پلار خو هسې الله واغسته نه 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 زه خو غلط نه ګرځم خو یو کار وکړه د ټولو خلکو سره دا غټې موبایل دي او که یو غټ موبایل دې راته واغوسو نو ټوله ورځ به دلته حجره کې پروت یم او ګیم ویم به پې کوم او ساعت به مې تېرېږي داسې موبایل درته والمه چې ته به په یوه روان یې او موبایل به دې په بله نه که نه نو داسې موبایل څه کومه چې زه به دلته ناست یم او موبایل به مې بار نه نه مړه دا خو مې درته مثال کې ویلې ته خو د ملنګي رورې پوه شوې او چاته کمه ونه یې ګوره چې څوک درته یوه کوي ته ورته دوه کوه پوه شوې او بس ته کښېنه دلته بیټک کې زه ځم بار دی ملګرو خواله ورځمه پوه شوې څوک میلمانه ځي راځي نو بس ته همدلته ناست اوسه صحیح ده بس صحیح ده خوښه مې ده خدای پامان خوښه دې ښه شه څنګه چل دی قسیمې بیخي دې پته نه لګي مړه څه دا موبایل راته نیغ نیغ کې ما مې لالا ته ویلي دي ویل چې داسې موبایل به درته والم چې ته به په یوه روانې او موبایل به دې په بله روانې اوهو دلې څنګه موبایل ته په یوه روانې موبایل به دې په بله رواني څنګه چل دی په خیر څه کم ډېره جوړه کړې ده او دعوې وښیي خیر خو دی ناست دی وایي ما مې عالیا ته ویلي دي چې ما له موبایل والا او داسې موبایل به درته وایي چې ته په یوه روانې او موبایل به دې په بله روانې دلې څنګه موبایل دی خپو والا موبایل ورته دي اوهو دې سر لرې ګوره او موبایل ته ګوره ولې دې سر لري ته خو یې اخیستی هم نه شې شی ده کباړ کې به ته خو یې اخیستی هم نه شې مړه څنګه نه شم تا نه به چې ښه موبایل والي خو موبایل راته اړي که نه باړي دی کباړي او ما ته وې مونږ یې اخیستی شو مړه وړوکې ماشومې به ادب خبرې کوه وړوکې ماشومې زما لالا ته مې ویم ورته ویم چې زه ووالم ورشه لالا نه چې دوه دانې راوړه اوس راوالم دا مړه ته راځي چې خلکو سره مړه غلط کار دی وکړو که نه ته رالې سمدوار جنګ جوړ کړو موږ سره خبرې کوو موږ له دې کار ولیدو لالا ډېر لیونی دی ګندګیر سړی دی ملنګي مشهور دی دا پې بوله دې ډډو له نیسم که نه چې اړخ په اړخ یې تاړو ورته کښېنه او زه درنه لاړم موږ به په چا خراب کړي کښېنه لالا هغه کباړي نه دی هغه کباړي کم کباړي هغه دلته چې کوڅو کې ګرځي بوتلې موتلې چې راټولوي هغه عشیق غونته کې هغه ځای کې راونیولم او ویې والم ته راځه ته د ملنګي رورې دي ته څنګه تا باندې ګزار کړی دی ما درته نه ویلي چې ضرور خطرناک دی ګندګیر دی دا دی راغی ته مې چیم په لاس کې د موږ له دې کار ولیدو موږ به بې خراب کیاسي بیا ما ته څه به درته مینچه راوړي بس ته کښېنه او زه دنه لاړم څه شو لکه کباړي هغه داسې لاړو تا سره یې تمانچه ولیده او داسې په منډه شو داسې وتښتېدو لاړم دا لالا مې ورپسې راوسو او اوس پې برابر کړي مړه تا لیونی وې چې ورپسې اوس بیا په سر ولیدله بیا به تاڼې لمځې پي څنګه هم د پیرانو کور ته کاڼې ایشتلې یا الله خیر کدې پرېږدمه کباړي تا زما په رور باندې ګزار کړی دی په ملنګي په رور باندې څه چل دی کاکا چل مچل پرېږده دا لېمه مرګ راپسې دی شاته غوسه هم نشته دی ګورې نه عجیبه سړی دی په منډه دی ودرېږه لکه ومیشتې یا الله خیر یا الله دا ورپسې رښتیا مرګ دی ودرېږه لکه ومیشتې ودرېږه دا ته ودرېږه څه چل دی دا د ملنګي پر اور لاس اوچت کړی دی اوس دې دا کلمې په ډېره کم ځای دې ولمه دې کې به هم لاس یې خوښې ما خوږه یې خوښه څنګه یې ما خوږه خواکمه ها آخري خواهش دې وایه آخري خواهش لا ما خوږه خو یې خواکه خواهش څنګه ووایم مرګ دې راله نیولې دی ها وایه آخري خواهش دې وایه آخري خواهش مې دا دی ښه ته داسې بس دین یو دوه دودونه راکاږه دا زما آخري خواهش بیا مې چې په هر ځای ولې بس تا صحیح ده ها صحیح ده وروره راکاږه بس بیا ستا خوښه ده اورې چې په کوم ځای مې ولي زه ته خوښې ولم دې زه ای شاباشي راکاږه هلکه دا کومه ګرده ده راکاږه سړیه ګرده ډېره ظالمه ګرده دې راوړې ده دا به ګرده نه د کوم ځای نه راوړې دوه ته خو ته راکاږه که نه هلکه ډېر ظالم شی دی یار و داسې کار وکړه اوس چې په کوم ځای ولي بس ستا خوښه زمانه ورکې که تېر شه د دې نه اوله
پرېږده زما ورور نه پوهېږي مړه ماشوم دی او خو ته ګزاره کوه بس خوښه دې لکه ولې مې نو نه نه بس ځه خپله لار دې وله ځه اجازه ده ځه دا غال دی بیا کنه لکه راسه چلو ارور دې تمانچه راغسې او کباړي پسې و دا مړه کباړي پر نه کرته زه ووالم یار دا مړه ولې معمولي خبرو جګړې مه کوئ مړه کباړي ناجایزه وکړه دا یو سپیډ ووالو بس په دې وجه دا لاړو روی راوستو روح خو د لیونی دی هغه ورپسې تمانچه راویستله بس ورشي اوسې مړه سګم وکړئ پرېږده مسلمانه ابر سړی راپسې دی د مرګ راپسې دی او ته مې همداسې سارې کچې ته ایشتلی وې بیا بس پرېږده کاکا مې د ورور نه تپوس وکړه غلجې والې مه ولې پرې دې واړه وښې ولې خلکو سره نیږېږي مړه ته پیلا تیرې مالګه مرچه کې بله سودا خرڅه واړه مه وښه زمړه څنګه چل دی یار هغه رور درته موبایل واغوستو که نه وابېلي راته مړه پیسې به ورسره نه وي که نه مړه ته خوش ولې هسې ډوزمار دی رور دی ډوزي ولي چې موبایل درته اخلم موبایل در او هغه کباړي خوار دی پیسې بې عزته کو والله مړه ها دا دومره وړه خبره وه مړه داسې عجیبه خلک یې هغه دی یار دې م راغی تاسو بیا دې سره نه څه کېنو دا خو عجیبه سړی دی مړه معمولي خبره ورور یې راپسې کړی او لږ څه کې ایشتلی و څه کې کېنه راځه راځه مړه دې سره زما بیا شخړه راځي ورکوه مړه اخوا کښېنه رانه ښه هغه د ما نه وړاندې کښېنه هغه ځای کې هسې لګې مړه خو تا نه تنګي په دې لاره ځي او راځي او بس راشي کښېنې او لانجې را سره کښې تاسو مې یو ځای نه معلوم مړه بس هر ځای کې ناست یې زه خو کباټ ولوم هر ځای کې ګرځم دا پیکونه او لوټې او جامونه ورشي هلته نو چې دا ټولې خو په دې لاره سیده ځه که نه نو څه راځي زموږ سر ته کښېنه چې خو لانجو پسې ګرځي مړه تا نه خو ته نه یم راغلی تاسې سوځې مړه نه غېږه مه که نه ګوره بیا لانجه مه کوئ سیده راته نیسي ګورې او که نه لانجه مه کوئ غېږه مه نه ګورې ښه یریږم بیا ورور خلکو پسې راولي اوس یې درپسې بیا هم راولمه ورشه راوله ورشه دا دل په تختې نه ښه بل در پسې منډه والي وه ځان نري دا دوه وسر نور هم راوله کښېنه لږه پرېږده مړه هر ځل له دې سره لانجې کې که اوس یې ورپسې رور راوستو په دا سرې ویشتي بیا به ورته څه مړه هغه ډوزمار زه پېژنم ما یې د داسې رګ مې لاندې کړی دی که نه ما کومې چې جوړ کړو ما کوم لیونی دی لیونی او لیونی ډایرکټ ډس کوي په سړیتوب نه پوهېږي کباړي دا ځل دې په سر ورله تا بیا زما ورور سره لانجه کوي ډل ونه کړي ډل یالله خیر ولې مې ولمه دې خامخا مې خامخا دې ملنګې ته پرېږده بس یو ارمان ته پرېږده نه ملنګې دې پوره کوم دا ځل یار یو ارمان پوره بیا ما باندې لوګېس ملنګې ته کېنه ملنګې ته کېنه پیسې نه کوو دا ځل دا ځل نه کېنه دا ځل نه کېنه نه نه ګوره چې په لږو مږو یې دوکه نه شي دا دویم درېیم ځل دی چې دی په ما کېنه ته باندې مړه ته لانجې جوړه کېنه نسکمه بیا مې چې په هر ځای کېنه. ومیله دا ځل یې د لولمه پرېږدم یې نه دله ملنګې به ته چپ کړه دا ځل یې د لولمه پرېږدم یې نه دله په دا تندي د لولمه دا څه کې پرېږده چې دا ارمان یې پوره شي هسې مري که نه هسې مې موجنې که نه او. پرېږده چې دا سګرټ وڅکم اورې اوس کا دا ارمان دې پوره کا دا په ما مه راچوه دا شی ډېر خطرناک شی دی یار دا ګرده دې د کوم ځای نه راغلی؟ وګوره که نه سړیه ملنګې د دې د اخلاق بیا مې مړ که خیر دی ته راکه که یو ګوټ راکه ملنګې هی نه را دغه شان خیر راکه ده هی په پیر دي رحمت شاه نه نه دا راښکل ماښکل پرېږده سړی پرېږده سړیه منځ کې هاره چې پرېږده چې یو دود راکش کي هلکه ډېر مزېدار شی دی راوړی کوم ځای نه راوړي ظالمه دا شی خو زه به د مزار نه راوړم ته صرف راکه که یو بل راکه که یا خدایه پاکه پرېږده دا شی نه دا سړی پرېږده وډه سړیه چې دا سرګټ خو اوس کو بیا به ورسره ګورو که نه یار ښه ده زر کوه شابه نو به زر کوه دې سرګټ ته هم پرېږده مسلمان هغسې ګرده راغلي او ته نخرې کې به راکه که راکه ماشومانو خبرې مه منه څنګه شی زه وله اوس وله وله چې کوم ځای دې خوښي که په دې ځای ولې او که په دې ځای مې ولې ماړه بس خدای دې وله زما څه کار دی چې زه دې ولم هاو دا خو لیونی دی دا زما ورور نه پوهېږي کمقل دی خو ته نه دی تا میره تم ډېر کمقل دی چې د وړو سره لانجې مړه خو دا واړه په ادب پوه کوي که نه د مشرانو سره به ورانې کوي هلکه سم شه سم ښه دا ځلې ګوره زه ستا لانجه ونه وګورم په تاسو چلو شو هره ورځ مې دا وخت یې اوس ما ته په کار شو ته خو ته د برازیل د مشرانو سره لانجې کوې وله یې او ډزې وډه دا به ما ویشته وی خو مشر دی که نه او ته نه پوهېږې دومره راکه که دود راکه که دا داسې غوسه کوي په ایمان یې څنګه شی دی هلکه مزارۍ ګرده دا او که نه بس ولې مې
نه نه خوند کو څه کومه چې ولم دي څه دښمني مې در سره ده زه خلک دا خبره اواره کړه زی وانه مزه راځه چې زو راځه زي الله ما شه زي ځه زي په مخم خا دا دلته صادق سړی او خا دا یل دی به خو ډېر ښه سړی تمین چی تا ګورو ما کوټي جوش په یو دود دې ته خیر ډېر روان یې ښه کباړي دې بابا خلکو پر راک پرېږده باندې کنه. دا د جنگ نه دی بس دوی چې خوا کې تیر شي بس وای موږ صادقانی بالکل بالکل مولا صحیح دې ده. دی وای کنه ته یې پیژنې ها ها. دا خلک ته پیژنې دا نه دی مولا دی ود دې شینو نه ځان وساتای تمه چونه دي چا خوګانه دي دودونو نه بالکل سبا به چا رښتیا نه ورور وړي ها بدل پسې براوانی او کنه دود به په لار کښ کړي لکه کلندر کې سنه وای ورځي او موږ چې وسره ها ناستو ویلی دا چاړه به کیا چو مسجد بدري او سیګریټ وس کړی وای خو دې دی وای مړه کلندر سره بس لاندې کو بالکل دا یاره چیز ما نه دا ما کو څه پیژنم دې شینو نه ځان ساتل پکار